سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ ویاست. دا دی نن بیا د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شي. نن په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. زیاتو دوستانو پوښتنه هم کړې وه چې موږ ته د جیمیل اکاونټ جوړولو طریقه راوښایم. نو دا دوستانو تاسو هم کولی شئ د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. نو دوستانو هیله در لرم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ تر څو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي او په یوټیوب کې هم راسره فرینډ شئ. دوستانو جیمیل اکاونټ په زیاتو ځایونو کې په کار راځي لکه ګوګل، پلی سټور، یوټیوب، داسې نورو شیانو کې هم په کار راځي، نو باید ضروري جوړ شي. نو دوستانو تاسو به خپل د ګوګل خلاص کړئ. کله چې موبایل کې ګوګل خلاص کړم دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ جیمیل ساین اپ. کله چې دغه ولیکئ دوستانو تاسو به دغه سرچ کړئ. دوستانو سرچ مو کړ دلته به تاسو ته په دې ډول انټرفیس راشي. دلته به تاسو کریټ یور ګوګل اکاونټ په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ دلته دوستانو لومړی خانه چې وینئ دلته به تاسو خپل لومړنی نوم ورکړئ. نو زه دلته ورکومه ابراهیم. دلته دوستانو دوهمه خانه کې چې ده دلته به تاسو تخلص ورکړئ. زه ورکومه افغان. وبخښئ دوستان دا ټول په غټو حرفونو شو. نو دا دی دوستانو ما ورکړ. دلته به تاسو خپل دلته دوستانو لاندې کله چې راغلی دلته به تاسو یوزر نیم ورکړئ. په کوم نوم چې غواړئ چې ایمیل جوړ کړئ نو هغه تاسو ورکړئ. دلته زه ورکومه داسې یوزر نیم یا باید تاسو ورکړئ چې هغه مخکې کوم بل چا نه وي انتخاب کړی او هغه نه وي اخیستل شوی. دوستانو که چېرته ستاسو ایمیل یو قبل نه شو نو دوبارې بیا ورکړئ او باید هغه سره فرق ولري. نو تاسو بیا یوزر نیم په اسانۍ سره قبلیږي. نو زه دلته یوزر نیم ورکومه. دا دی دوستانو افغان به ولیکو. دوستانو ما په دې ډول یوزر نیم ورکړ. دوستانو دلته تاسو لاندې وینئ یو پاسورډ او بل کنفارم ده. کله دلته تاسو پاسورډ ورکړئ. کله دلته لاندې به هغه پاسورډ چې ده هغه به تاسو بیرته تاسو دوبارې تکرار کړئ. دلته به تاسو داسې پاسورډ ورکوئ تر څو هغه ډېر قوي پاسورډ وي او په یو وار سره یې قبول کړي. نو دوستانو که ښه قوي پاسورډ ورکړئ او باید تاسو حروف او عدد دواړه استعمال کړئ او له اتو حروفو څخه باید پاسورډ کم نه وي. دلته به بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته به دوستانو خپل د موبایل شمیره ورکړئ. دلته دوستانو بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو ویریفیکیشن کوډ تاسو ته راځي نو هغه به تاسو دلته دې خانه کې ورکړئ. پورته وینئ دوستانو ما ته ویریفیکیشن کوډ راغلی 99 او 6. دا دی دوستانو دا به تاسو ویریفای کړئ. دوستانو دا دی دلته به تاسو یو ریکاوري ایمیل دغه تاسو ګورئ پورته خانه. دلته که تاسو ریکاوري ایمیل ورکوئ که چېرته ستاسو نه ایمیل هیر شو نو هغه ورکړئ نو تاسو ته به ایمیل بیرته ریکاوري شي، بیرته به یې ترلاسه کړئ. نو که چېرته یې ورکوئ ورې کړئ دا افیشل ده، زه دا نه غواړم چې ورې کړم. دلته به تاسو لاندې خانې ته راشئ. دلته به تاسو خپل د پیدایش کال ورکړئ. باید داسې کال ورکړئ چې 18 کاله ستاسو عمر پوره شي. نو زه دلته ورکومه 1999. نو تاسو هم باید د 18 کالو پوره شئ. دلته به دوستانو تاسو تاریخ انتخاب کړئ او دلته تاسو میاشت انتخاب کړئ او لاندې جنډر باندې به کلیک وکړئ او بیا به په میل باندې کلیک وکړئ.
میل که تاسو چیرته نارینه یاست نو په میل او که چیرته ښځینه یاست په فیمیل باندې کلیک وکړئ. نو زه میل انتخابوم او دلته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل دلته به یس ایم ان دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا د دوستانو دا د جیمیل یا د ګوګل پالیسي ده، نو دا باید تاسو تعقیب کړئ. نو دوستانو اوس به تاسو په آی اګری باندې کلیک وکړئ. دوستانو لږ صبر کوم، نیټ سلو ده دوستانو، بخښنه کوئ. نو دا دی دوستانو زموږ د جیمیل اکاونټ جوړ سو. ویلکم ابراهیم افغان دا ده دوستانو جوړ سو. تاسو هم په دې ډول کولی شئ د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. نو دوستانو دا ویډیو در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.